سلامونه مې ومنئ ډی پلس چینل ته درته ښه راغلاست وایم. یوه ښځه کولی شي خپلې سینې غټې کړي. دا ټوله طریقه درته په دې ویډیو کې ښایم، خو مخکې د دې چې طریقه درته وښیم، که تاسې زموږ چینل نوي سبسکرایب نو لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. همداشان زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. مینوالو، هره ښځه غواړي چې ښکلي اندام ولري او ښایسته ښکاره شي، چې اندام په ښکلا کې مهم رول لري. اکثره نارینه غټې سینې یا تیونه خوښوي. په دې اساس تاسې کولی شئ په خپل کور کې سینې غټې کړئ. د دې طریقه دا ده: لومړی به د دواخانې څخه د ویټامین ای کپسول راواخلئ، ځکه چې دا کپسول داسې مواد لري چې د سینو په غټولو کې مهم رول لري، او 2 کشوغې وسلین سره یې میکس کړئ او د ښځې تیونه یا سینې ورباندې د 15 دقیقو لپاره ملش کړئ، یا یې د 10 دقیقو پورې ملش کړئ. دا عمل به 11 ورځې وکړئ، بیا ګورئ چې څو انچه زور کوي. پام مو وي چې د ملش پر وخت کې ګډوډ ملش نه کړئ، ځکه سینې بیا همغه طرف زور کوي کوم طرف چې تاسو ملش کوئ.